بسم الله الرحمن الرحیم. ویب انجینیری کې موږ اوس ارې چې هغه موږ ویلی او ارې از ا لیست چې دی هغه موږ اوس ګورو چې ارې از ا لیست څنګه یوز کېږي. مور دین 60 فنکشنز چې دی هغه په ارې کې استعمالیږي. د ارې د منیپولیشن دپاره په پی ایچ پي کې ارې منیپولیشن دپاره استعمالیږي مور دین 60 فنکشن. بیا ارې از ا لیست چې دا موږ دی اتومیټیکلی جنریشن اف د نیسیسري ایچ ټي ایم ایل to display a group of images. دا سره هغه group of images په تاسو پر ډسپلی کوي خو necessary HTML text چې به سره automatically generate کیږي. دا example چې دا په موږ پریکټیکلی کوو نو د دې د پاره به تاسو کوم یو هم ځکه خپل سورس کوډ چې سیو کوئ نو هغه سره به یو فولډر جوړ کړئ images او پای کې به تاسو images چې سٹور کړئ او بیا به د images extensions وګورئ. نو بری کې زموږ سره د اولنی extension GIF دی او د باقي extension چې دی هغه JPG دی. نو اوس دې دا څلور images د 001 نومونه دي. اوس موږ یو پیج فایل جوړو. فایل لما نوم ورکو څه شی ورکو چې array is list.php نومول ورکو سیو شو html ټیگ براوالی او array is list چې دا د ټایټل شو او php دې کې بنګ embedded php چې هغه کوډ استعمالو embedded php. اوس په موږ یو array چې هغه ډیکلیئر کو array لما نوم ورکو image. په هغه image کې په دننه موږ چل کوو په دې کې موږ هغه نومونه ورکوو 001.gif دا ولنې extension کاما 002.jpg کاما 003.jpg د دویم همو کاما 004.jpg دا زموږ سره ارې شوه. پای کې موږ چې څومره images دي د هغې هغه نومونه یې ورکړل. ښه بل موږ یوز کوو چې فار ایچ په استعمالو نو فار ایچ image چې دا زموږ سره د دې نوم شو از ا کی ته زما ضرورت نه چې از ا ویلیو به ډایرکټ راوالو او دا چونکې زه embedded HTML استعمالوم نو دی به په دې طریقه وکړو چې کولون ورکړه embedded په دې باندې زموږ سره د HTML او ټیکسټ چې ختم شو. اوس په دې دننه باډي کې د image چې دی هغه موږ چې دی هغه پرنټ کوو نو هغې دپاره image ټیګ دی ټیک شو src او پای کې چې دی images زموږ سره فولډر دی پای کې دننه اوس موږ پرنټ کوو د HTML ټیګ. نو پای کې embedded PHP په دې کې استعمالیږي. PHP ټیګ دې شروع شو په دې باندې end شو او echo او value چې دا هغه زه څه کوم هغه زه پرنټ کوم ټیک شو. نو دا زم سره دې کې دا ټیګ هم ختم شو. اوس دا فار ایچ لوپ چې ختموم نو دا زما سره PHP د دې PHP ټیګ ختم او فار ایچ چې د هغه ما په سیم کولون باندې اډ کړو ټیک شو. اوس ټیک دی اوس سیو کوو او چک کوو چې کار کوي او که نه کوي. نو زما سره سیم دغه پروجیکټ فولډر دی پای کې array is a list ډاټ PHP په 11 نمبر لاین کې ایرر دی 11 نمبر لاین کې زموږ سره ایرر زموږ سره دا چې فار ایچ ما ورکړی خو دا end فار ایچ پکار دی یعنې کول غواړي دا که نه. ښه اوس چې دی چې کله موږ سیو کړو که نه نو یه دا زموږ سره یو ایمیج دی زموږ سره بل دی نو دا ایمیج دا ډېر زیات غټ دی که نه. اوس موږ دې چل کوو چې دا ایمیجز له ویډت ورکوو
نو دلته ورکړي WIDTH width is equal to 450 چې موږ ته ښکاري که نه. نو دا موږ چې سیو کړو که نه دا زموږ سره 4 images چې هغه زموږ سره پرنټ شول. نو دی به موږ ته images او tags چې د images list استعمال. ها اوس array is a list چې دی هغه زموږ سره وشو چې زموږ سره images و پای کې randomly دا یو image چې دی ډسپلی کوو. اوس موږ د دقې images نه څومره images چې د موږ ته ډسپلی کړو که نه د دې نه موږ randomly به یو image چې دی هغه سلیکټ کوو. نو د هغې دپاره په array کې یو فنکشن یوز کېږي array او رینډ فنکشن استعمالیږي که نه. نو دی چې څومره ایریز کې څومره ایلیمنټس وي که نه نو پای کې رینډملی یو راوچتی. نو پای کې چونکې زموږ سره په ایرې کې ایمیجز دي نو پای کې به دی رینډملی یو ایمیج راوچتی. د دې دپاره چې کوم جنرل سینټکس دی ایرې رینډ انفوټ یو دا خو ضروري دی دا پکې منډیټر به خامخا ورکړي او دا پکې اپشنل دی. کله چې به داسې بریکټس کیږي که نه دی مطلب دا اپشنل دی نمبر ډیزایرډ. سو بای ډیفالټ د دې ونې یو به اوچتی دا به ته انټیجر ټایپ ورکړي او انپوټ ایرې چې دی دا به زموږ سره ایرې ورکړي. اوس په دې دپاره موږ ګورو که نه هم په دې سیم پروګرام کې موږ رینډملی ایمیجز چې دی راوچتو. لکه دا یو پروګرام دی او دا ټولې پرنټ کړي دي. اوس به موږ وایو چې یاره په دې ټول دې نه پرنټ کوي خو یو ویلیو دوه دې پرنټ کړي. ټیک شو یو ایمیج دوه دې پرنټ کړي. نو د هغې دپاره زموږ سره ایمیج چې کوم دی نو هغه په خپل ځای باندې دی چې کوم ایمیج والا ایرې ده. خو د هغې نه به وروسته موږ یو بل ویریبل جوړ کړو. ټیک شو یو بل ویریبل به جوړ کړو هغې له به موږ اوس کړو رینډم انډرسکور ING رینډم ایمیج. ما یو ویریبل جوړ کړو او هغه به ایرې او رینډم. ټیک شو دا فنکشن به انپوټ چې موږ ورکړو نو هغه زموږ سره انپوټ په راځي ایمیج چې کوم ایرې ده دا به د انپوټ شي او بای ډیفالټ هسې هم ونی لکه لیکل ته ضرورت هم نشته خو ون ایمیج چې دی به زموږ سره راوچتی رینډملی به یو ایمیج چې دی هغه راوچتی د دې فنکشن نه. ټیک شو ښه بیا به د HTML چې دی که نه د PHP ټیګ به موږ دلته اینډ کړو. د هغې نه به وروسته اوس موږ ایمیج چې دی دلته رینډم چې کوم ایمیج د راوچت کړی اوس ډسپلی کوو. ایمیج ټیګ به راوالو SRC ټیګ به راوالو او پای کې به دننه موږ امبیډډ PHP چې دی هغه انکلوډ کو ایکو او په ایکو کې زموږ سره ایمیجز چې و هغه سوري ایمیجز زموږ سره فولډر و. په فولډر کې دننه زموږ سره چې دی هغه ایمیج ایرې ده ایرې شوه او په ایرې کې بیا موږ رینډملی یو ایمیج چې دی هغه کړی دی هغه رینډ RAND انډرسکور IMG. ټیک شو دا زموږ سره چې و دا زموږ سره رینډملی موږ ایمیج چې هغه ډسپلی کولو دپاره یوز کړو. ټیک شو او PHP ټیګ چې دی کوم ځای ختم شو دې باندې به PHP ټیګ چې دی هغه موږ ختم کړو. ټیک شو نو اوس دا موږ سیو کړو چې آیا څه کار کوي او که نه کوي. د موږ هم په سیم ایرې ایز ا لیسټ کې موږ سیو کړو. اوس دې موږ ریفریش کړو که نه تاسو کو وګورئ که نه نو صرف یو ایمیج راغستی چونکه ډېر غټ دی پته یې نه لګي. دې دپاره به موږ یو بل شی پکې انکلوډ کړو د دې ویډت WID ویډت چې دی هغه سپوز موږ ورکړو چې یاره 500 پکسلز په دې نه کوي. ټیک شو اوس ګورئ که نه یو ایمیج د رینډملی راوستو که ریفریش کوم ځا که نه اوس بل ایمیج د رینډملی راواغستو بیا مې ریفریش کوئ بل ایمیج د رینډملی راوستو. نو دی به هغه چې کوم زموږ سره لیسټ تا جوړ کړی دی نه به رینډملی اوس ایمیج
چې د راوچته پای کې دا ایمیج دی دا کې دا نمبر دی اصل کې دا رینډم ایمیج چې کوم ویریبل جوړ کړی دی نو د دې نه رینډملی یو الیمنٹ راوالي نه یو ایمیج نیم راوالي یو رینډملی راوچت کی او بیا موږ دلته کې اساسي ایمیج ټیګ چې د هغه ډسپلی کړی نه ایمیجز ته لاړ شي او چې کوم ایمیج ایرې ده په هغې کې دې ویریبل ته کم یو انډکس راغلی که نه دې کې به په دې کې یو راغلی انډکس کم انډکس دی سپوز ورته راغلی دی دا 0 انډکس دی دا 1 دی دا 2 دی دا 3 دی نو دلته به 0 1 2 3 کې یو انډکس راغلی نو دی به چې ایمیج اف انډکس سپوز ورته راغلی دی 0 دا 0 دی دا 1 دی 1 ورته راغلی نو ایمیج اف انډکس 1 چې دی هغه ویلیو به دلته راشي نو په ایمیجز کې 002.jpg به دی څه کې موږ ته پرنټ کړي او ویټ ته موږ ورکړو چې هر ویټ په زموږ سره صحیح هغه دا نو داسې موږ ایرې چې دی ایز لیست استعمالولی شو او بیا موږ پای کې رینډملی یو پروګرام وکړو رینډملی به یې سلیکټ کړي